دا ورور وایي چې سعودي عرب کې د عرفې ورځې او دلته عرفه نه وي نو څنګه چل وکړو. دا مسله ګرانه د دې نه مخکې چې کومه د جمعې خطبه ده د عرفې احکام ما ټول هغې کې ویلي او دغه کې شته دی د ګروپ کې ویوره فایده به ترې والې. خو لنډ جواب دا دی چې د عرفه د هر چا جدا نه وي، دقه یوه عرفه ده د ذوالحجې 9 تاریخه د اختر نه مخکې ورځ اجین چې عرفات ته وخیږي دقې ته عرفه وایي. دا خبره د دې مفتیانو غلطه ده چې دوی وایي چې د هر کلي خپله عرفه یو زمونږ خپله عرفه ده او د بل بله عرفه ده. دا خبرې دوی کوي، دا نه الله ویلي دي او نه رسول الله علیه وسلم ویلي دي. او کنې کوي چېرته موږ ته د صحیح حدیثو کې وښیي چې د نبي علیه السلام وخت کې فارس کې جدا عرفه شوې وه، بصره کې جدا وه او شام کې جدا وه، نورو ځایونو کې بله وه، نورو کې بله وه. عرفه دغه خاص ورځ ده، هم دقه ورځ ده. دا جدا مسله ده چې اختر وروسته وشي هغه جدا خبره ده، لیکن دا ده چې عرفه دوه کېږي نه. او دا خبره موږ مدلله دغه خطبه کې ویلې ده انشاءالله.